په کونړ کې د اسلامي امارت د واکمنۍ پر پولساتو د پاکستاني پولساتو لخوا د ډزو راپورونه خپاره شوي. د نوموړي هیواد او د کابل د اوسنۍ واکمنۍ دغه جګړه ولې او پر څه رامنځته شوې؟ څومره مرګ ژوبله پکې اوښتې؟ چارواکي یې په اړه څه وایي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په کونړ کې د جګړې خبر لرو، خو پیل پر دوو نورو خبرونو کوو. د ایران د بشري حقوقو یو سازمان هانګاو وایي چې ایران په 13 سپتمبر میاشت کې لږ تر لږه 10 افغان وګړي اعدام کړي دي. یاد سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې په 13 میاشت کې ټول ټال 180 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. په راپور کې همداراز ویل شوي چې په ایران کې د اعدامونو کچه د تیر کال د همدې مودې په پرتله 140% زیاته شوې ده. له کندهار څخه راپورونه دا دي چې د طالبانو د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ریاست 26 څارنوالان له دندې ګوښه شول. یو ګوښه شوي څارنوال زاویې رسنۍ ته ویلي دوی په غیر قانوني او خپلسري ډول د طالبانو رئیس له دندو په سلسلهوار ډول ګوښه کړي دي. د طالبانو واکمني په خپلو ادارو کې د ټولو پخوانیو ملکي او نظامي کارکونکو د ګوښه کولو لړۍ په یو او بل نوم پیل کړې ده. د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په دوکلام سیمه کې پاکستاني ځواکونو د طالبانو پر پوستو ډزې پیل کړي دي. په دغه سیمه کې سرچینو زاویې رسنۍ ته ویلي دغه ډزې شاوخوا 1 ساعت کېږي چې پیل شوي دي. تر دې دمه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي او نه هم پاکستان او طالبانو په رسمي توګه څه ویلي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.